السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي چینل. دوستانو، نن دغه ویډیو کې خبره کوو چې څنګه د معدې ګرمي او د معدې جوش ختم کړو. د ډیرو دوستانو د معدې ګرمي وي، د معدې جوش وي، نو له دې څخه د همیشه لپاره څنګه ځان خلاصولی شو. دوستانو، که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. د ویډیو له شروع کېدو څخه مخته له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو، زما سره دوه شیان موجود دي. شربت السانیک. دوستانو، دا په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. دوستانو، دا السانیک شربت به یوه کاچوغه سهار، یوه غرمه، یوه ماخستن له خوراک څخه نیم ساعت مخکې استعمال کړئ. یعنې په خالي نس به استعمال کړئ. سهار، غرمه، ماخستن یوه کاچوغه. بل زما سره ګولۍ موجود دي، ټیبلیټ آی ټي پی. دا هم په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. دوستانو، دا ګولۍ به یوه سهار، یوه ماخستن له خوراک څخه وروسته استعمال کړئ. انشاءالله دوستانو، دغه دوه شیان یو څو ورځې استعمال کړئ، د معدې ګرمي، د معدې جوش به مو د همیشه لپاره ختم شي. دوستانو، یو شی یاد وساتئ، پرهیز د مرچکو، سرکه، مسالې له ډېرو ترخو او نمکین څخه به پرهیز وکړئ. انشاءالله دواړه ډېر بهترین شیان دي. له ټولو دوستانو څخه یو بیا درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ.